حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زه د الله جل شانه نه د امید ساتم چې د عرفې د ورځې روژه د روان کال او د دې د مخکې کال ګناهونه په دې سره معاف کیږي. دا د هغو دپاره کفاره ګرځي. د دې حدیث روایت ترمذي شریف کړی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې د عرفې د ورځې روژه نیول دومره ثواب دی چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه د الله نه امید ساتم چې څوک د عرفې د ورځې روژه ونیسي نو را روان کال او یو کال مخکې دې ټول ګناهونه به ورته الله معاف کړي. صغیره ګناهونه ورته الله ټول معاف کړي. ورسره سړی توبه وباسي، د کبیره ګناهونه ټول ګناهونه ورته الله معاف کوي. نو راځئ چې دې ورځې دپاره ملا وتړو او د عرفې د ورځې روژه ونیسو. دویمه خبره دا زده کړئ چې اوس د عرفې ورځ کوم یوه ورځ ده؟ سعودي کې یو ورځ وي، افغانستان کې بله ورځ وي، مثلا پاکستان یا بل ملکونو کې بله ورځ وي. محترم دا خبره زده کړئ چې د عرفې ورځ دا ویلی شي نهم د ذوالحجې ته. نهم د ذوالحجې چې ته په کوم ملک کې اوسېږي په هغه ملک کې نهم د ذوالحجې کله دی؟ مثلا اوس موږ افغانستان کې اوسېږو، په افغانستان کې نهم د ذوالحجې چې دی هغه د یکشنبې په ورځ دی چې اتوار ورځ ورته وایي، یکشنبې ورځ ورته وایي. په هغې باندې د عرفې ورځ ده د یکشنبې په ورځ. نو دلته به افغانستان کې به مسلمانان د عرفې د ورځې روژه د یکشنبې په ورځ نیسي او دوشنبې په ورځ باندې اختر دی. او سعودي کې چې میاشت کتل شوي په هغه لحاظ سره د هفتې په ورځ د عرفې ورځ راځي، په یکشنبه اختر دی. نو بعضې خلک ډېر ملګري پوښتنه کوي چې موږ څه وکړو؟ د محترم مسلمانانو ورونو دا مسله زده کوي چې تاسو په کوم ملک کې اوسېږئ که نه، د هغه تاریخ ته اعتبار دی، د هغه ملک د تاریخ ته اعتبار دی. ځکه چې د اسلامي میاشتو تاریخ دپاره مدار او دارنګې ضوابط، اصول، معیار، قانون چې د هغه میاشت کتل دي. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام په نورو حدیثینو کې د روژې په باره کې فرمایي چې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، د بخاری شریف مسلم شریف حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فان غم علیکم فاکملوا عدة شعبان 30. نبی علیہ السلام فرمایي په لیدلو یې ونیسئ او په لیدلو یې ماته کوئ، که وریښ شوه نو بیا تاسو 10 ورځې پوره کوئ. نو دې حدیث ته دا خبره معلومیږي چې د روژې دپاره معیار او قانون چې د هغه میاشت کتل دي. لکه څنګه د لمونځ دپاره معیار او وخت او قانون چې د هغه وخت دی، چې وخت داخل نه وي لمونځ نه کېږي. د ماسپښین دپاره خپل وخت دی، د مازدیګر دپاره خپل وخت دی، د هر لمونځ دپاره خپل وخت دی، نو هغې نه مخکې لمونځ نه کېږي. دغه رنګې روژه هم د هغې دپاره خپل وخت دی، چې وخت داخل نه وي روژه نه صحیح کېږي. نو چې کوم ملک ته اوسېږي د هغې ملک تاریخ ته اعتبار دی. همدارنګې د عرفې ورځ هم چې معلوموي د میاشتې په کتو سره به معلوموي. نو ته چې په افغانستان کې اوسېږي نو په افغانستان کې چې د ذوالحجې میاشت کتل شوې ده د هغه حساب سره به نهم د ذوالحجې د عرفې ورځ وي. نو د عرفې ورځ چې ده په افغانستان کې هغه د یکشنبې ورځ ده. نو تاسو به په دغه ورځ روژه نیسئ. اوس یو سړی ډېر شک کوي، نو شک د خپل ختم کړي، ځکه په دغه 10 ورځو ټولو کې روژې نیول ثواب ډېر لري. نو که ستا خامخا شک کي او ځان نه مفتي او قاضي جوړی او د افغانستان د سترې محکمې د علماو شیوخو فیصله باندې یقین نشته، نو خو ته بیا اتم هم ونیسه که نه، یعنې د هفتې پر ورځ هم روژه ونیسه او په یکشنبه هم ونیسه. هسې هم په دې 10 ورځو کې روژې نیول ډېر زیات ثواب لري. د اول تاریخ نه شروع دی تر نهمه پورې د اختر په ورځ به روژه نه نیسي. نو په افغانستان کې اختر چې دی د دوشنبې په ورځ دی، نو ته په جمعې په ورځ هم ونیسه. جمعه خو اوس تېره شوه نه، او د هفتې په ورځ هم ونیسه او د یکشنبې په ورځ هم ونیسه. خپل شک دې وباسه، هېڅ مشکل نشته. که ته د هفتې په ورځ هم روژه ونیسې نو ثواب شته، ګناه نشته. او د عرفې ورځ په افغانستان کې چې ده هغه چې ده د یکشنبې ورځ ده، لهذا هفته هم ونیسه او یکشنبې هم ونیسه، خپل شک پیدا ختم شي. لهذا دغه روژې دپاره ملا وتړئ، سړي او زنانه، او د یکشنبې د ورځې د عرفې ورځ روژه ونیسئ. او د هر ملک دپاره خپل تاریخ دی. د افغانستان تاریخ چې دی د علماو د فیصلې مطابق د میاشتې کتلو مطابق هغه د یکشنبې په ورځ د عرفې ورځ ده، او د عرفې روژه په دغه ورځ ونیسئ. او که څوک خامخا شک کوي، ځانه قاضي جوړوي، ځانه مفتي جوړوي، نو بس د هفتې ورځ دې ورسره ونیسي، مشکل به ختم شي.
محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.